Idris, you look very serious today, so I thought you should give a message to Pashtun men. نن داسې لکه سړی ښکاري نو زه وایم چې سړو ته یو پیغام ورکړه. بیا واده کوي که نه داسې مه وایه. پیغام وله ورکړه سړو ته چې کوم دی زه دا وایم چې لکه داسې څه دي تاسو سړو سره چې هغه تاسو ښه کوي یا برتره کوي یا قوام کوي د ښځو نه. زه چې کله ځان ته وګورم که نه نو ما ته داسې څه نه ښکاري چې یعنې زه په دې شیز باندې چې کوم دی نو د ښځو نه ښه یم. زه چې کله خپلې مور ته وګورم نو زما په مور کې داسې صفات دي چې په ما کې نشته دی نو مور مانه ښه ده. زه چې کله خپلې خور ته وګورم نو خویندو کې زما داسې صفات دي چې هغه د مانه ښې دي. نو ما چې کله خپلې خور او مور کتلي دي که نه نو زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې ښځه یو ډېر ښه لکه ښځه د سړو نه چې کوم ده که نه افضله ده او ښه ده. خو زه نه پوهېږم چې دا نور خلک چې ښځې ته سپک ګوري نو دوی خپل کور کې خپلې خور او مور ته کم نظر کوي. لکه یعنې آیا دوی ته کور کې مینه نه میلاویږي د مور او خور نه یا د ښځې نه؟ دا د ښځې باره کې چې د دوی نیګیټیو ایمیج دی که نه دا چرته جوړ شوی دی. که دا کور کې نه دی جوړ شوی نو آیا په جومات کې جوړ شوی دی؟ که جومات کې نه دی نو یا سکول کې کتابونو کې ویلې کېږي. دا معلومات چې موجود دي که نه چې ښځه کمزورې ده یا ښځه ښه نه ده دا معلومات کوم ځای نه دې خلکو کې راځي؟ زه په دې مسله نه پوهېږم. ځکه که هر سړی خپل کور کې خپلې مور او خور ته وګوري که نه نو د ښځو به عزت کوي د ښځو باندې ممین وي ښځې به ورته ښې ښکاري. تا ته څه لګي دا نن سبا چې دا ځوانان دي سړي دي دوی مخکې نه ښه کېږي برداشت پکې راځي د ښځو اکسپټنس شو د ښځو د وومنز رایټس شو که نه ورځ تر ورځه نور هم داسې ایکسټریمزم طرف ته ځي یا برداشت پکې کمیږي؟ ما ته لګي چې کمیږي پکې ټایم سره او وجه دا ده چې سوشل میډیا ده خلکو ته هغه خبرې او هغه ویډیوز مخې ته ورځي که نه چې دوی کتل نه غواړي. نو څونه چې انفارمیشن سیوا کېږي څونه چې دوی ایکسپوژر سیوا کېږي د نورې دنیا د نورې نړۍ ښځې ویني نو بیا به دوی فکر کوي که نه چې لکه مثال په طور زما خور ولې ډاکټره نه ده زما مور ولې ډاکټره نه ده لکه هغوی ولې صرف کور کې پخلی کولی شي او کپړې وینځلی شي او کور ساتلی شي ولې هغوی کې داسې نور څه پوټنشل نشته نو کېدای شي خپلو ښځو ته پام شي. خو یو پکې دا اسپیکټ هم دی که نه چې د بلې ښځې دپاره خو هغه مني خو پښتنې ښځې چې څومره مخې ته راځي دومره د دوی نه برداشت کېږي. لکه نن سبا زما چایلډهوډ یا موږ خپل وړوکوال 10 کاله مخکې موږ ګورو نو ښځې هغه شانته نه وي چې جابز یې کول په سوشل میډیا وي یا هر ځای ښکاره نه وي. اوس ښځو ته پته اوس راځي په سوشل میډیا هم شته او څومره چې په سوشل میډیا راځي دومره وایلنس ماته ښکاري زیاتېږي. د خلک سړي چې دي هغوی لا د ښځو د امپاورمنټ چې دی هغه منلی نه دی چې ښځه دې هم داسې وي. نو ماته خو ښکاري چې دا وایلنس هم زیات شوی دی هم د سړو برداشت کمیږي. نه ګوره چې دا پریشر به جوړېږي که نه د ښځو په ټیک ټاک یا په سوشل میډیا باندې راتلل چې کوم دی که دا به نوي سوالات مخې ته راوړي نوی پریشر به جوړېږي که نه بیا به د خلکو دغې پریشر ته ریسپانس وي که نه د وهلو په شکل کې د قتل په شکل کې یعنې انسیډنټس به کېږي که نه حادثې به کېږي دغه حادثې به مخې ته راځي په دې باندې بیا خبرې کېږي او بیا به چې کوم دی که نه نو خلکو کې لږ چینجز راځي او د خفګان خبره پکې دا ده چې ښځې به قرباني ورکوي نو هله به د ښځو حالت چینج کېږي. څنګه چې یو انقلاب راځي که نه نو سړي پکې خپل قربانیانې ورکوي نو ښځې چې کله خپله پوزیشن جوړوي که نه نو ښځې به قربانیانې ورکوي ښځې به مخې ته راځي ښځې به سټرګلز کوي ښځې به مسلې فیس کوي که نه نو هله به چې کوم دی نو انفارمیشن به زیاتېږي. لکه دا بوج به مونږ ښځې بیا ښځې چې کومې څه کولی شي چې د چا لږ اواز شته د هغوی په اوږو باندې دا بوج چې دی نور زیاتېږي. او بالکل مطلب که سړي د پښتنو په ټیک ټاک یا په سوشل میډیا باندې دي یو ښځه ده نو د دغې د ښځې ویلیو ترېنه زیاته ده او د دې افیکټ ترېنه زیات دی. ما ته داسې ښکاري چې ښځې به ځان دپاره اواز اوچتوي خو تر څو ورسره سړي نه میلاو ځکه چې زموږ اوس هم د کور دغه څه وایي ورته واک چې دی د سړي سره دی د هر ځای واک نو هغه تر څو چې سړی نه لکه هغه ښځه ته کامیابه ګوري چې هغې کې خامخا کور کې یو سړی د هغې سره شامل وي هغه جینۍ کامیابه ده چې د هغې شاته پلار وي پلار د هغې وزرې نه کټ کړی هغه ښځه کامیابه ده چې خاوند یې سپورټ کوي هغه ښځه کامیابه ده چې رور یې سپورټ کوي. نو مطلب د سړو د سپورټ نه بغیر یوه ښځه هم نشي کامیابېدی نو سړي به خپل دا سوچ هم په دې او بیا به هم په دې بدلېږي چې دغه ښځې لږ شان ریزسټنس شو کړي خپل پلار ته خپل رور ته کور نه شروع کړي که نه ریزسټنس به شو کوي یعنې مطلب دا زه چې په سوشل میډیا باندې یم که نه نو ما هم ریزسټنس شو کړی دی یعنې زما ماحول او زما فیملي او دغې خلکو نه غوښتل چې زه په سوشل میډیا راشم خو ما به وهل ټکول خوړلي ما به بېعزتي خوړلي که نه او نن لکه زه په سوشل میډیا باندې یم دا ریزسټنس ما شو کړی دی چې آی هیو ټو بي آن سوشل میډیا نو دا چې سړو ته مسله ده په پښتنو کې نو ښځو ته به څنګه نه وي. ستاسو ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو مهرباني.